بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لسم مخرجو ديكي مخارج الختم شو ګوري ديكي لس مخرجونه تعلق دي چا سره د ژبې سره لس مخرجونه تعلق د ژبې سره او دغه نسو حروف ادا کېدل اتل حروف. درې مخرجونه د هغې تعلق د حلق سره و دغه نسو حروف ادا شول شپږ حروفه. او سره هغې نه دې خواته چې بیا د شفت نو هغې کې هم دوه مخرجونه و او څلور حروف شو. دا ټول شول 28 حروفه. نو دغه حلق لسان او شفت په 15 مخرجونو ته محقق دي او اخر تجدان جوف او خیشوم دا مقدر دي. بیا د اصل اصول په لحاظ سره موږ تاسو ویل چې مخارج ټول سو اصل لري 15 په کل کې 15 درې محقق پورې مربوط دي او دوه د مقدر پورې مربوط دي. حلق لسان او شفت دا مربوط دي محقق دي او جوف او خیشوم صحیح شو. نو محقق د حروف اصلیو د پاره دي او مقدر د حروف فرعیو د پاره دي. خو دا خو یو امام دا ابو شامه په هغه دی دا د جمهور رایه وا چې 15 اصل دي. یو پکې شاذ رایه ده ابو شامه دا هم یو امام دا هغه وایي چې دا اصلونه شپږ دي هغه شپږ ګڼي. هغه د فا د لپاره مستقل اصل قائل ده وای دا فا چې ده دلته ما یو یادښت راغستی و چې دا فا نه پوره د ژبې سره تعلق ساتي او نه پوره د شفت سره تعلق ساتي چې موږ یا لسان کې حساب کو یا په شفت کې حساب کو. لہذا دا یو مستقل اصل اغړي بل دا یو شاذ رایه ده. جمهور رایه اتفاقی رایه همدا چې اصلونه سودي 15 دي. آخر کې د غنی خبره ده. نو غنه خو عام طور باندې په صفاتو کې راځي چې غنه صفت ده. نو ولې په صفاتو کې نه بحث کوو چې مخرجو کې راوسته؟ نو غنه مخرج ده که صفت؟ غنه هم مخرج ده هم صفت. خپل حالتونه لري. مخارج کې کوم حالاتو کې مخرج ده؟ مشدد مخفا حالاتو کې صحیح شو. او په نورو حالاتو کې بیا صفت ده. بیا صفت هم په دوه برخو باندې ده. یو ته ویل کېږي آنی او بل ته ویل کېږي زمانی. د آنی ته په ځینو کتابونو کې دته ذاتی باندې هم تعبیر شوی ده ذاتی صحیح شو. ځکه د سره د ذات متعین کی نو چې کله ذاتی شو نو ذات لپاره خو چې دی نو مخرج وي نو الته بیا خبره مخرج ته راځي. او آنی برخه چې دی نو دا بیا په صفاتو کې آنی برخه صفات لازمو کې راځي او زمانی برخه صفات عارضه کې راځي. او دلته چې دا د یو خبره پکې بل هم د واو او د یا موضوع ده. واو او یا د امام خلیل رحمه الله په مذهب باندې دا څه شي دي؟ جوفیه دي. هم جوفیه دي او هم یعنی دا دو اړخه کې دي. هم محقق کې راتلی شي او هم په مقدرو کې. او د امام سیبوی او د امام فرا په نسبت باندې بیا دا یو مخرج لري. هغه وایي چې واو مدده که غیر مدده همدغه شفت ځای ده یا مدده که غیر مدده همغه شجریه مخرج ده. خو امام خلیل رحمه الله د مد په صورت کې دا جوفیه ګڼي او د غیر مد په صورت کې دا یا چې دنو شجریه ګڼي او واو چې دنو هغه شفوي ګڼي. ام د دې وجنه نو کله چې موږ په هغه کې راځو کنه د ادغام په مثلین او متجانسین او متقاربین کې الته په خبره وکړو. اوس دلته زیات لري چې کله د لام او د نون خبر راځي کدا عند الخلیل شي عند امام خلیل نو دا چې دنو بیا متقارب دي او که عند الفراشي د امام فرا په نسبت باندې بیا دا متجانس دي ځکه هغه متجانس دي هغه یو مخرج قائل ده. لام نون را امام فرا یو مخرج غني صحیح شو. بیا دلته متجانس کیږي او د امام خلیل رحم الله په نسبت بیا متقارب کیږي.
صحیح شو بس ده ها شعرونه واورئ والنون من طرفه تحت جعلوا والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم يوزل بيها ووري والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم تحت اللفظي معنى متوجه شيء والنون من طرفه والنون من طرفه تحت جعلوا يعني نون د طرف اللسان او د پاس تالونه د لام د مخرج څخه لاندې ادا کیږي تحت لاندې ته ویل کیږي والنون من طرفه نون د طرف اللسان نه او د لام د مخرج نه لږ لاندې یعنی کم دې کې د ضواحک دخل نشته والراء يدانيه او را ادا کیږي د نون د مخرج سره نږدې خو فرق دادا لظهر ادخلوا دي کې د ژبې شاپه کې دخیله ده والطاء والدال وتا طا دال او تا منه امدي رأس اللسان ادا کیږي هو من عليا الثنايا سره د یو ځای کېدو د ثنایای علیانا والصفير مستكن او صفيرهم امدغلت پرات دي امدغلت دي امدي زنه ادا کیږي منه د همدي رأس اللسان خو په غاښونو کې فرق ده ومن فوق الثنايا السفلى دا ادا کیږي د ثنایای سفلانا والضاء والذال وثا
دا درې حروف چې دي للعلیا د دې هم رأس اللسان د خو ثنایای علیا دي یعنی نطعیه حروف رأس اللسان ثنایا علیا صفیریه حروف رأس اللسان ثنایا سفلا لثویه حروف رأس اللسان بیرته ثنایای علیا من طرفیهما ومن بطن الشفه د دواړو د غاړو نه دواړو نه مراد د ژبې او د ثنایا علیا طرفیهما د تسنیه استعمال شوی ده دواړو یعنی د ژبې او د ثنایا علیا د غاړو نه چې کله د من بطن الشفه ورسره څنګه شي یو ځای شي د کله چې د شفتینو منځ ورسره څنګه کېږي ولګي یا د لاندنۍ شونډې خېټه ورسره ولګېږي نو فالفاء دې نه فا ادا کېږي مع اطراف الثنايا المشرفه سره د یو ځای کېدو د ثنایا علیا د غاړو نه یا د کنارو نه یا د ثنایا علیا سره د لګېدو نه د لاندنۍ شونډې منځ یا لاندنۍ شونډې خېټه د ثنایا علیا سره د لګېدو نه للشفتین په دواړو شونډو کې په شفتینو کې واو او با او میم ادا کېږي او غنه ادا کېږي او د غنې مخرج ده الخیشوم خیشوم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين